محترم لیدونکو زمونږ خپرونې انشاءالله له همدې ځایه پیلیږي او په همدې ادرس کولی شئ چې تاسو هر وخت زمونږ خپرونې تعقیب کړئ. او زمونږ علما وایي هر ډوډۍ چې مومن مسلمان خوري نو الله تعالی ورسره حساب کوي، خو 4 قسمه ډوډۍ داسې دي چې الله تعالی حساب ورسره نه کوي. همدا مو هدف دی چې د اسلام ښکلی او مبارک دین نه تاسو ټول قدرمن لیدونکي موږ او تاسو ځانونه خبر کړو، په شریعت باندې پوه شو. زمونږ طبا او فلاسفه وایي چې خوراک دې وکړو نو 6 ساعته پس بیا خوراک پکار دی. روژه موږ ولې نیسو؟ نو بیا دغه وخت کې رسول الله مبارک صحابه کرامو ته حکم وکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زمونږ د نوې خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو دا چې له یو څه ځنډ وروسته یو ځل بیا د کمرې د سترګې د لارې تاسو سره په سوشل میډیا کې ستاسو په درانه خدمت کې. محترم لیدونکو زمونږ خپرونې انشاءالله له همدې ځایه پیلیږي او په همدې ادرس کولی شئ چې تاسو هر وخت زمونږ خپرونې تعقیب کړئ. همدا مو هدف دی چې د اسلام ښکلی او مبارک دین نه تاسو ټول قدرمن لیدونکي موږ او تاسو ځانونه خبر کړو، په شریعت باندې پوه شو او انشاءالله له همدې لارې به موږ سره درانه علما کرام به وي، په مختلفو مسایلو به خبرې کوو. انشاءالله هغه څه کوشش به کوو چې زمونږ په ټولنه کې زمونږ لیدونکي خویندې ورونه چې کومو مسایلو ته ضرورت لري په هغې به له قدرمنو علما کرامو شیوخو سره ستاسو لپاره بحثونه کوو او هغه مشکلات چې په کومو برخو کې موږ او تاسو لرو له څه نه چې خبر نه یو انشاءالله دین به تر تاسو رسوو. خوشبختانه نن مو په دغه چینل کې چې سیرت د اسلامي خپرونو چینل دی نن مو لومړی خپرونه ده او دا چې د رمضان المبارک میاشت ده نو نن به په دې باندې خبره کوو چې موږ او تاسو روژه ولې نیسو. کیدای شي بعضې ورونه او خویندې ډېری نه الحمدلله ټول روژې ته خوشحاله دي، خو په بعضو باندې بوج شي، روژه ورته یو مشکل ښکاري، خو بس وایي چې په موږ تحمیل شوې ده او دا یو الهي هم امر دی، نو که زما خوښه یي که خوښه مې نه زه به روژه نیسم. نن په دې باندې خبرې کوو چې یوازې روژه په موږ تحمیل دی، یوازې روژه الهي امر دی، یوازې روژه په همدې امت چې موږ او تاسو یو په موږ فرض ده که نه دې ته موږ او تاسو ضرورت لرو، دلته ټول انسانان ضرورت لري، دلته نفسونه ضرورت لري او په دغې روژه کې بیا څه حکمتونه شتون لري. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی، کور دی ودان مې چې له ځانه سره لرو. شیخ صاحب تاسو ته ښه راغلاست. الله مو خوشحاله او آباد ساته او چې موږ ته مو وخت راکړو د عزتونو خاوند شي. تاسو مننه شیخ صاحب چې موږ ته زمینه مساعده کړه او الحمدلله ستاسو په دې لویه کتابخانه کې چې دا کتابخانه ټوله د اسلامي امت په خدمت کې ده، تاسو نه ډیره مننه کوم. الله مو خوشحاله او آباد ساته. شیخ صاحب دې ته راځو چې روژه موږ ولې نیسو، په موږ باندې روژه فرض ده، په دې کې حکمت څه دی، دې ته وروسته راځو. لومړی ورځو دې ته چې خپله په دې روژې نه زموږ قدرمن لیدونکي خبر شي چې روژه څه معنا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جناب سیرت سے یقیناً روزه د اسلام او د دین مهم ترین حکم دی، نو دی باندې پوهه ضروری ده. بله کله چې انسان د الله تعالی د حکم نه خبر شي نو بیا ورته عمل کول په هغه حکم باندې اسانه. روزه خو موږ تاسو پښتو کې ورته روزه وایو، بله خو په عربی کې ورته صوم وایي. صوم عربي لفظ دی او دو معنی لري. بله زمونږ علما ورته یو معنا ته معنا لغوي وایي او دویمه معنا ته معنا اصطلاحي وایي. د عربی عام قانون دا دی چې دو معنی لري. نو صوم په د عربی په لغت کې لغوي معنی چې دا هغه امساک. امساک معنا د یو شی بندول او ساتل. بله
دیو جن مریم علیه السلام ته چې الله تعالی عیسی علیه السلام ورک نو بیا یو خلک ورته وی چې ستا خو واده نه دی کړی نو څنګه د بچی پیدا شو نو بیا هغه خلکو ته تقریر وکړو انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا ما الله د پاره نظر کړی دی د امساک د بندولو د خلی د خبرونه نو التصوم معنا دا امساک بندول زمونږ په شریعت کې روزه چې دا نو دا څلورو شیانو ته وایي درې عدمي دي او یو وجودي دی یعنې درې شیان داسې دي چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي او یو داسې دی چې د هغې کول پکار دي اول نمبر خوراک نه کول یعنې ځان بندول د خوراک نه دویم چکاک نه کول او دریم د بیبیانو سره چې کوم تعلق دی خاص هغې نه ځان بچ کول نو زموږ علما وایي امساک دی د مفتراتو ثلاثهونه یعنې د دریو شیونو نه ځان بندولو ته روژه وایي خوراک څښاک جما او یو وجودي دی هغې ته نیت وایي نو دا څلور شیونه چې راجمع شي بس دې ته روژه وایي او زموږ شریعت وایي چې کله صبح صادق راوخیږي نو په کار دا دی چې د روژې په دې معنا خلک عمل وکړي دریو مفتراتو نه ځان وساتي او نیت وکړي بیا تر لمر غورځېدلو پورې نو دغې ته روژه وایي دغه د روژې معنا ده ډېره مننه شیخ صاحب اوس راځو دې ته چې روژه څه وخت لازمي شوه په موږ او تاسو جناب سیرت صاحب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه چې هجرت وکړ مدینې منورې ته نو ډېر احکام په مدینه منوره کې نازل دي بیا د هجرت په دویم کال د شعبان په میاشت کې بیا روژه فرض شوه او سخته ګرمي وه انتهایی ډېره ګرمي او بیا د سعودي ګرمي نو انتهایی ډېره سخته ګرمي وه داسې ګرمي وه چې د اوښې بچي به د خپلې مور نه تښتېدل د ګرمۍ په وجه باندې په شګو کې چې شګې به ډېرې زیاتې ګرمې شوې نو د دې وجه نه د دغې میاشتې نوم هم رمضان شو نو رمضان ورته ځکه وایي چې رمضان د رمز نه دی او رمز ګرمۍ ته وایي چونکې دا کومه میاشت کې چې روژه فرض شوې وه د سخته ګرمي پکې وه نو د دې وجه نه د دې میاشتې نوم هم رمضان شو او بعضې علما وایي چې دې میاشتې ته رمضان ځکه وایي چې رمضان د رمز نه دی او رمز احتراق سوځولو ته وایي او د دې میاشتې داسې برکت دی چې الله تعالی مؤمن ته ټول ګناهونه ختموي او سوځوي یې ورته نو یو ګناه نه پاتې کېږي د دې وجې نه رسول الله مبارک په یو حدیث کې وایي جبریل علیه السلام ما ته راغی او وی فرمایل چې هغه سړی دې هلاکوي چې چا باندې روژه راشي او دته الله تعالی بخښنه ونه کړي نو دی دې هلاکوي نو ما وی امین یعنې دا دومره مهمترینه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی مؤمن ته ټول ګناهونه معاف کوي دې وجې نه علما د سورت یوسف کې یو نکته وایي وایي د یعقوب علیه السلام 12 بچیو او د یوسف علیه السلام د خاطرې د 11 بچیو هغه خطا معاف کړ نو دغه رنګې د کالم 12 میاشتې دي نو د یو روژې د برکت الله تعالی مؤمن ته د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه معاف کوي نو دې ته رمضان ځکه وایي چې دا د مؤمن د ګناهونو د سوځولو میاشت او په دې کې ورته بیا یوه ګناه هم نه پاتې کېږي او دریم رمضان وایي د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی نو شهر رمضان معنا شهر الله الله وایي دا زما میاشت ده او نورو میاشتو کې به دا نیکي چې دی کرامن کاتبین لیکي او دا روژه چې ده نو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله فرمایي الصوم لی و انا اجزی به روژه زما ده او د دې بدل به زه ورکوم
او یو ځای کې دا راغلی دي چې الصوم لی و انا اجزا به، روژه زما ده او زه د روژې بدل یم. یعنې روژهدار ته زه خپل ځان ورکوم. الله اکبر. نو په دویم کال د هجرت باندې روژه فرض شوې ده د شعبان په میاشت کې. بیا د شعبان میاشت چې تېره شوه ورپسې رمضان دی، نو دغه میاشت کې بیا روژه راغلې ده. مننه شیخ صاحب. راځو دې ته چې روژه چې کله فرض شوه لومړی په همدې ترتیب ولکه دا موږ چې روژه نیسو چې پیشلمۍ وکړو او ماښام اذان چې شي بس روژه ماتې وکړو، همداسې وه له پیل نه که نه؟ جناب سیرت صاحب روژه کې علما وایي 3 تغییر راغلی دي. ابتدا کې روژه چې وه هغه د عاشورې وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تشریف راوړو نو یهود روژه نیوله د عاشورې په ورځ. بیا حضور پوښتنه وکړه چې ولې؟ وایي په دې ورځ باندې الله تعالی موسی علیه السلام ته نجات ورکړو د فرعون نه. نو حضور فرمایل چې موږ د یهودو نه ډېر حقدار یو د موسی علیه السلام، چې دوی د موسی علیه السلام په دې نجات خوشحاله دي او روژه کوي، خو موږ به هم کوو. نو صحابه کرامو ته حکم وکړو چې تاسو د عاشورې د ورځې روژه کوئ. نو بس صحابه کرامو د عاشورې د ورځې روژه کوله او دا فرض و په هغوی باندې، خو په حدیث ثابت دی هغه. بیا جناب سیرت صاحب د رمضان المبارک حکم چې راغی نو د روژې د عاشورې د روژه فرضیت منسوخ شو او استحباب اوس هم باقی دی. یعنی اوس هم موږ او تاسو دپاره ښه خبره دا ده چې د عاشورې د ورځې روژه وکړو او ښه خبره بیا دا هم ده چې یو ورځ مخکې څوک ونیسي یو ورځ وروسته ونیسي، نو صحیح ده. بیا چې کله د رمضان روژه راغله نو بیا هغې کې یو تغییر دا و جناب سیرت صاحب چې اجازه وه. اجازه دا وه چې ستاسو خوښه ده، که څوک روژه کوي نو روژه دې کوي او که څوک یې نه کوي نو فدیه به ورکوي. نو اختیار او تخییر په مابین د روژې او د فدیې کې چې دې دواړو کې تاسو ته اختیار ده چې څه کوئ. نو بیا به چې چا فدیه ورکوله هغوی به روژه نه کوله، او چې چا به روژه کوله نو بس په هغوی فدیه نه وه. نو بیا د قرآن کریم یو آیت راغی او دغه اختیار او تخییر بند کړ. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. الله وی لتاسو نه که هر یو روژې میاشتې ته حاضر شو نو بس روژه دي کی. نو دا هغه دویم تغییر و چې دام ختم شو. بیا په دې روژه کې یو کار و، سار به چې مؤمنانو روژه کړه نو تر ماښامه پورې به روژه وه. ماښام به چې روژه ماته کړه نو دوی ته اجازه وه، خوراک هم کولی شو، چکاک هم کولی شو، کوم شیونه چې محصورات او ممنوعات د روژې دي نو هغه به کول. خو چې کله به ویده شو نو بیا به روژه شروع شوه. اگر که د شپې به هم ویده شو روژه به بیا شروع شوه. نو تر څو به چې ویده شوی نه و نو د خوراک چکاک کولی شو، خو چې کله به ویده شو نو بیا به هر شی بند شو. نو بیا دی کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرام رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د خپل زندګۍ د کورنۍ قصه وکړه چې موږ نه هغه کار شوی دی چې کوم باندې روژه ماتیږي پس د خوب نه. او عمر صاحب ورته قصه وکړه، بیا نورو صحابه کرامو ورته وکړه. نو بس بیا د الله تعالی حکم راغی چې بس دا تغییر هم ختم شو. بس چې کله لمر وغورځېږي نو بیا تاسو ته اجازه ده تر صبح صادق راوتلو پورې رښتینې سبا چې تر سونی راختلی نو که تاسو د دې درمیان ویدم شئ او راپورته شئ نو خوراک کولی شئ. نو بیا دغه وخت کې رسول الله مبارک صحابه کرامو ته حکم وکړ چې چونکې اجازه شوه پس د خوب نه د خوراک د شپې نو تاسو پیشلمۍ کوئ او ستاسو په پیشلمۍ کې الله تعالی برکت اچولی دی. او زموږ علما وایي هره ډوډۍ چې مؤمن مسلمان خوري نو الله تعالی ورسره حساب کوي، خو 4 قسمه ډوډۍ داسې دي چې الله تعالی حساب ورسره نه کوي. یو هغه ډوډۍ چې پیشلمۍ خوري چونکې دا د عبادت دپاره نو په دې الله تعالی مؤمن نه نیسي، حساب ورسره نه کوي.
او دویم د روژه ماتي ډوډۍ چونکې د عبادت نه بعد ده او دریم نمبر چې ځان سره یتیم کینې او څلورم نمبر ځان سره داسې نفر کینې چې دغه په نوم کې محمد راځي صلی الله علیه وسلم. نو چې په نوم کې محمد راځي نو دا ډوډۍ چې د سره وخوړه نو بیا الله تعالی د دې پوښتنه نه کوي. نو دا درې تغییره په روژه کې راغلي دي او دا اخرنی تغییر نه پس بس حکم همغسې باقي دی او موږ او ستاسو عادت دا دی چې همدغسې روژه کوو. نو دغه ترتیب دغه دی. شیخ صاحب کله چې دغه دریم تغییر نو راغلی یعنی یو سړی دی ماښام یې روژه ماته کړه خو چې دغه وخت کې خوب یوړه بیرته راویښ شو دا باید روژه وي د خوراک اجازه نه لرله مشکلات او ډېر مشکلات په دې وو چې سیرت صاحب ډېر خلک به دهقانان وو مزدورکاره به وو هغه به چې کور ته راغله بس هغه به روژه به یې ماته کړه خو بس بیا به سبا ماښام ماتوله دغه شپه به هم ټوله تېره شوه خو الله تعالی خو مهربانه دی او حکم چې دی نو تدریجن راولي او بیا په دې روژې ایتونو کې الله تعالی یو خبره کوي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله وایي د روژې حکم مې د دې دپاره در باندې وکړه چې زه تاسو ته اراده د اسانتیا لرمه د سختۍ نه لرمه او یو معنا د یسر جنت ته الله وی دې دپاره مې در باندې دا روژه فرض کړه چې جنت ته مداخل کما او د جهنم نه مو وساتم. نو د خدای پاک کمال مهرباني چې دی نو په دې روژه کې یو معنا یې تاسو وکړه شیخ صاحب چې یسر اساني ده خو اوس ډېری بعضې ورونه او خویندو ته بعضو ته روژه نیول سخت وي مشکل وي یا چې څوک لږ عمل هم لري هغوی ته سخته وي او دلته موږ ته الله فرمایي چې تاسو باندې زه اساني راولم. راځو همدغې ته همدغه مې پوښتنه ده چې موږ روژه ولې نیسو یوازې همدا چې موږ ته الهي امر دی سره دی چې اوس تاسو ویل چې یسر دی اساني ده روژه خو موږ ته خو سخته ده انسانان یو کمزوري یو نفسونه لرو موږ ته روژه نیول سخت دي اسانه کار نه دی ولې موږ روژه نیسو یوازې الهي امر دی که نه په دې کې څه حکمتونه پراته دي؟ جناب سیرت صاحب تاسو څنګه ووایئ چې کوم ملګري روژې ته خفه کېږي او روژه نیول ورته ګران غورځېږي او سخت ورته ښکاري نو یقینا دوی د روژې په حقیقت او په ماهیت نه دي خبر که د روژې په فایدو او د دې په ماهیت او د دې په حقیقت خبر شي نو دوی به روژې ته لبیک ووایي. موږ او تاسو خو عام طریقه دا ده چې اختر ته خوشحاله کېږو خو یقینو کوي چې دا ملګري به بیا روژې ته خوشحاله کېږي څنګه چې موږ او تاسو اختر ته خوشحاله کېږو. نو سیرت صاحب روژه خو د الله تعالی حکم دی او د حکمتونو نه ډکه ده نو دې کې خو ډېر حکمتونه دي خو زه به تاسو ته یو شپږ ووایم. مهرباني صاحب. نو یو حکمت پکې دا دی روژه کې چې الله تعالی د مؤمن مسلمان دا جدا کوي د زمرې د حیواناتو نه. دا حیوانات چې دي غوا میخي وغیره 12 میاشتې خوراک کوي. اوس که انسان هم دا 12 میاشتې خوراک وکړي نو د ده او د هغه په منځ کې بیا څه تمیز راغی؟ فرق نشته. بیا خو د ده او د هغه په منځ کې تمیز رانغی خوراک کې فرق نشته یو شان صفت دواړه یو ډول خوراک لکه دی هم خوراک کوي هغه هم خوراک کوي دی هم چکا کوي هغه هم چکا کوي دی هم مزل کوي هغه هم مزل کوي که نه. نو الله تعالی وایي چې ته خو ما ډېر قیمتي پیدا کړی او دا ټول عالم مې ستا خادم ګرځولی دی نو ستا امتیاز د ده سره ضروري دی پکار دی. نو مومن مسلمان باندې الله تعالی دا یو میاشت خوراک بند که چې د هغه د حیوان او د ده په منځ کې امتیاز راشي او دا د انسان په طبیعت کې د سیرت صاحب چې دی ځان ممتاز کوي د بل نه. موږ او تاسو خپل معاشره کې هم وایو چې زه د ده غوندې وګرځېږم نو زما د ده په منځ کې څه فرق دی خلک وایي که نه او بلکې چې څوک ورانې وکړي نو بل ته وایي چې ته خو د یو عالم زوی ته خو د یو نیک سړي زوی او ته د ده غوندې ګرځې نو ستا او د ده په منځ کې څه فرق نو معلومیږي دا چې انسانانو کې چې یو افضل وي او بل مفضول وي درجه کمه وي نو په کار دا ده چې افضل د مفضول جامې وانه غوندي داغه سره ځان یو ځای نه کړي نو انسان خو الله تعالی ډېر قیمتي پیدا کړی دی نو دی په کار دا دی چې د عامو حیواناتو غوندې ونه ګرځېږي نو الله په ده روژه فرض کړه چې د ده حیوان او د ده په منځ کې امتیاز راشي. دویم نمبر حکمت پکې جناب سیرت صاحب دا دی
که موږ او تاسو د بدن ته آرام ورنکو بله نو دا به د یو مریضۍ او د یو تکلیف سره مخامخ شي دا خوب الله تعالی هم دې دپاره راوستی دی چې پښې آرام وکړي، خوله آرام وکړي، سترګې آرام وکړي، غوږونه آرام وکړي، دماغ آرام وکړي، چې بیا په منځ کې دمه نه وي او استراحت نه وي، خو دې نه خو تکلیفونه پیدا کېږي. نو داسې معده هم که دا 12 میاشتې روانه وي او دې ته څوک استراحت او دمه نه ورکوي، نو دې کې بیا سیرت صاحب یو مرض پیدا کېږي، هغې ته داء العضال وایي، چې موږ او تاسو ساده پښتو کې ورته سرطان وایو او څوک ورته کینسر وایي، ځکه چې دا هر وخت لګیا دی او حرکت کوي او دا د ډوډۍ ازموي، نو دا خو خامخا خرابېږي، بله هو دا نقصان کوي. نو دې دپاره چې د انسان دا معده دا تاوان ونه کړي او د استراحت وکړي، نو شریعت دته د روژې حکم کړی دی. دې وجه نه که فکر مو کړی څوک چې ډېر خوراک کوي او بېتولي کوي او خیال نه ساتي، نو معده یې خرابوي. دې وخت کې که فکر مو کړی سیرت صاحب د ډېرو خلکو معدې خرابې دي او غټ سبب یې چې دی هغه خوراک دی، چې خوراک بې ټیمه کوي. زمونږ طب او فلاسفه وایي چې خوراک دې وکړو نو 6 ساعته پس بیا خوراک پکار دی، ځکه د دې په هضمې 6 ساعته لګي او موږ او تاسو که فکر کړی دمه نه ورکو، نو الله تعالی ته خو دا بنده ډېر ګران دی ورته، نو دته وایي چې 12 میاشتې د معدې ته دمه نه ده ورکړې، نو دا یو میاشت ورکړه چې دا معده دې زبردست چې راتلونکي کال ته آماده شي. دریم نمبر حکمت جناب سیرت سے پکې دا دی چې کم نعمت سړی سره وي او پې موړي، نو د هغې د قدر نه نه خبر، بالکل د هغې د قدر نه نه خبر. موږ او تاسو بازار کې ګرځو او هر شی چې وخورو نو د هغې په قدر نه پوهېږو. اوس روژه کې پې پوهېږو که نه، کله چې دا کلیوال چې دي د کلو نه چې راشي که نه، هغه چې دا مټیان وګوري یا کړیان وګوري، نو هغه که فکر مو کړی دې دوکانونو کې سترګي، نو کله کله چې دی وم غورځېږي که نه. د داسې یو دې میز کې برته یو خبر وکړم، زموږ یو ملګری الله تعالی دې خوشحاله کړي اشمالي حاجي صاحب ورته وي، هغه دا ډېر عقل ما هغه نه زده کړی دی. نو هغه یو ځل بازار ته لاړو پېښور ته، نو ما ته وی چې استاد جي موږ او تاسو خو دغه نه راغلو کلي نه، اول ته خوراکونه داسې خوندور نه دي او دا خو بازار دی، نو هر شی موږ ته وایي چې موږ وخوره، نو داسې کار به وکړو چې په دې خار به روب واچو، داسې کار به وکړو چې دا خار ووایي چې هر شی چې موږ ته ووایي چې مې خوره ما مه خوره. نو بس هلته بیا ما وی څنګه چل به کوي، ته راځه زه درته چل ښیم. نو لاوري مټۍ ورته وی، تا به هم لیدلې وه، نو هغه نه مټۍ راواغسته او بیا شاته یو کوڅه وه شاولي قتال یې ورته وی، هلته مومندانو دا تور چای پخه وټلي او هلته هم دودپتي سره دا مټیان وخوړه. نو سیرت صاحب زمونږ زړه داسې موړ که که نه چې په دې ښار کې ګرځېدو هر شي راته وی چې ما ته مه ګوره، بله ماړه وي، داسې ماړه. نو داسې یو انسان چې تر څو وږی شوی نه نو دی د هغې په قدر نه پوهېږي. د دې وجه نه که فکر دې کړی په دې روژه ماتي کې زموږ او ستاسو ملګري ځي، کچالان هم راغلي او هر شی راغلي که نه، څو قسمه راغلي، ځکه چې قدر یې ورسره دی. خو چې کله بیا روژه ماته کې که فکر دې کړی نو بیا هر شی پاتې شي. نو دې دپاره الله تعالی روژه فرض کړې ده چې موږ او تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړو، په خوند باندې پوه شو. نو څلورم نمبر حکمت دا دی جناب سیرت صاحب چې د فقیرانو د حال نه خبر شو. کم سړی چې موړي، ما باندې په خپله داسې یو ځل شوی و، ما سره یو ملګری ما ډوډۍ خوړلې و، هغه ملګري مې نه وه خوړلې، هغه وږی و، زه موړ وم. زه په دې مسله نه پوهېدم چې سړی وږی شي نو بیا د ملګري د وږو د حال نه خبرېږي، خو دا ما تجربه وکړه. نو زه موړ وم او هغه وږی و، نو ما ته ویل دلته ډوډۍ خور، ما وی نه خورو بل ځای کې. نو ما ځان سره فکر وکړو چې ته خو موړ یې او دی وږی دی، نو ته د حال نه کله خبرېږي. نو روژه دې دپاره فرض ده جناب سیرت صاحب چې د مالدار خلک د فقیرانو د مسکینانو او د وږو د حال نه خبر شي. دې وجه نه یوسف علیه السلام چې و خو بادشاه و بیا اخره کې، نو هغه به تر څو چې دومره وږی شوی نه و چې دا راوغورځېږي، یعنې بېهوشه به شو،
تر څو پورې به چې د بیهوشۍ حالت ته نه وتلی نو هغه وخته پورې به د ډوډۍ نه خوړ. نو چا ورته وی صاحب دا دومره تکلیف ته ولې کې خو روژه ماتي کې روژه ماتي وکړه ورته وی چې د فقیرانو د حال نه خبر شم او هغه نه پاتې نشي. نو روژه دې دپاره فرض ده چې ما ټول عمر دا موړ تیر شوی یم او زما خواته همسایه وږی دی زما یو ورور وږی دی او مسلمان وږی دی نو دا لوږه څومره تکلیف لري چې په ما لوږه راغلی د زما دا حال دی نو د هغه به څه حالي. 5 نمبر حکمت پکې دا دی چې د شیطان دا د لارې ځایونه نه دي د تګ دا چې دی بند شي. رسول الله مبارک فرمایي دا شیطان چې دی دا یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان چې دی دا د انسان د وینو د رګونو په ځای باندې ځي. زموږ علما د دې 2 معنی کوي. یا حمل دی په حقیقت ان څنګه چې دا رګ کې وینه ځي نو دقسې شیطان هم ځي او د رګونو کې ګرځي او دا رګونه خو په ټول بدن باندې محیط دي نو شیطان ته الله دا تسلط ورکړي. او دویم علامه قاری صاحب وایي چې دا په تشبیه هم الله څنګه چې دا رګونه ټول بدن کې خواره دي او ګرځي او وینه ګرځي نو داسې شیطان هم ګرځي. نو چې مؤمن مسلمان کله روژه کې نو روژه کې خو ضرور د بدن اوبه کمیږي. کله چې اوبه کمې شوې نو د وینې حرکت کمیږي. کله چې د وینې حرکت کم شو نو ضرور رګم نری کیږي. نو د شیطان دغه د تک چې کومه لاره ده که نه نو بس هغه تنګېږي نو غریب مزل نشي کولی دې نوکانو باندې داخل شي په لاس باندې خو مخکې بیا تلی نشي. نو چې د انسان په بدن کې شیطان نه ګرځي جناب سیرت صاحب بیا خو انسان ډېر قیمتي دی. د خو بیا د رب سره ډیر تعلق دی. د بغیر د خپل رب د تعلق نه زندگی نه تیریږي. د دې وجه نه تاسو روژه کې نه ګورئ به جوماتونه ډکي ښه صحیح او تلاوتونه کوي او خلک صدقات کوي. دا ولې د شیطان لاره تنګه ده ټول بدن کې نه ګرځي. نو چې نه ګرځي نو انسان خو بغیر د خپل رب نه ګزاره نشي کولی. نو هلته هغه مانع او حائل چې دی هغه ختم شو. نو بس انسان خپل اصل ته لاړو. اصل یې دا دی چې دی خو خپل خالق لري دی خو مالک لري دی خو هغه سره ربط ساتي د هر څه ول هغه ورکړي دي. نو د دې وجې نه په روژه کې اخلاص خلکو کې ډېر زیات شي او بس عبادتونو ته کار ووایي. او سیرت صاحب چې کله دا اختر ورځ شي که نه او خلک دا مټیانې او دا خوراکونه وکړي او دا رګونه بیا کار تیز شروع کړي نو تاسو یې ګورئ د اختر په مونځ کې خو بیا د اختر په مازدیګر به ونه یې هماغه مانځه کې خدای پاماني کوي فکر دی. نو دا دې دپاره چې د شیطان د تسلط نه الله تعالی دا مؤمن مسلمان وساتي او د تسلط را کم شي. او که فکر دې کړی دا یو فایده هم کوي هغه دا ده چې د دې روژې اثر بیا په دې نورو میاشتو باندې کېږي او څه ناڅه درد د انسان په دې زړه کې دا پیدا کېږي. 6 نمبر حکمت پکې دا دی چې الله خو زمونږ ستاسو خالق دی او الله زمونږ مالک دی او ډېر مهربانه دی. رسول الله مبارک فرمایي تخلقوا باخلاق الله. تاسو ځان موصوف کوي په اخلاقو د باری تعالی باندې. نو الله خو کامل ذات دی هغه څه موږ نشو کولی خو د هغه اخلاقو نمونه په انسان کې پکار ده. نو الله تعالی چې دی عالم دی نو موږ او تاسو ته څه نه څه علم پکار دی. نو دقه رنګې الله خوراک نه کوي الله چکاک نه کوي. هغه چې الله خوراک او چکاک نه کوي هغه صفت خو انسان کې نشي راتللی خو د هغې نمونه خو پکار ده که نه. یعنی هر عاشق ته پکار دی او هر محب ته پکار دی چې د خپل محبوب عادات او کردار ځان کې راولي. که په اکمله طریقه نه وي نو څه ناڅه نمونتن خو پکار دا ده چې راولي که نه. نو روژه کې جناب سیرت صاحب دا کمال دی چې سړی د الله تعالی په اخلاقو باندې موصوف کېږي او الله تعالی خو مخلص دی بندگانو سره نو اخلاص مؤمنانو کې پیدا کېږي. دې وجې نو روژه کې چې کوم اخلاص وي جناب سیرت صاحب هغه په عام ورځو کې دا نه وي. او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته د روژې د ادا کولو صحیح توفیق ورکړي او الله تعالی دې ورته قبوله کړي. ډېره مننه شیخ صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه کور مو ودان. الله مو خوشحاله او آباد ساته او عزتمند شي
الله تعالی دې زموږ د ټولو ملګرو د راتلونکي روژې قبول کړي او الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي چې داسې روژه وکړي چې کوم د شریعت او د اسلام او د دین تعلیمات دي او د دې په ټولو حقوقو دې الله تعالی ټولو ته عمل نصیب کړي زموږ او ستاسو سره. الله مو خوشحاله او آباد ساتي. مننه.